دا د افغان ښځو د لاسونو هنر دی. په نور نړۍ کې په ماشینونو جوړیږي، خو افغان ښځې د خپلو ګوتو په هنرونو ډول ډول افغاني قالینې جوړوي. د افغانستان قالینې د نړۍ په کچه ځانګړی ځای لري او هر ځل یې لومړی مقام ګټلی دی. په دې مرکز کې یو شمېر ښځې د قالینو په جوړولو بوختې دي، خو دومره پیسې لاسته راوړي چې خپلې ورځنۍ چارې ورباندې مخکې یوسي. دوی له افغان میرمنو غواړي که څه هم د تعلیم او کار دروازې پر مخ تړلي، خو کولی شي د قالینو په برخه کې کار وکړي او خپل ځان له روحي فشارونو څخه وژغوري. پیام در دیگه دختر خانم هایست دیگه کارا که نمیتونن چون که گرفته مثلا آرایشگاه یا خیاطیاره باز همین خوبتر است دیگه، کار کنه زحمت بکشه، هیچ وقت دیگه ناامید نشه. 1 سال یا بیشتر میشه که در شرکت ها قالین کار کردیم. بازم تشکر از خلیفه که برای ما یک کار فراهم کرده که یک سرگرمی است برای ما که نه درس است نه دیگه کارهای دیگه است. ما با می خوش هستیم که میجیم یک سرگرم میشیم دیگه، باعث افسردگی و چیزا نمیشیم. د شیرزاد میهن په نوم د لاسي قالینو مسؤلین د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زر ښځو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر کړي او دا کار له تیرو 20 کلونو راهیسې دوام لري. د لاسي قالینو په برخه کې په کابل کې 4 مرکزونه لري چې د هرې قالینې جوړېدل 6 میاشتې وخت نیسي. در کابل فعلا شرکت ما 4 سنتر فعال قسمی داره که حدود در کدامش 20 الی 25 نفر الی 30 نفر مصرف قالین بافی هسته که به تولید میکنه. در کنار از این در بعضی در کابل هم در خانه ها هم ایتو برشان دستگاه و مواد میتیم که قالین تولید. د دې مرکز مسؤل وایي اوس مهال د قالینو په مرکزونو کې 4 ډوله قالینې د افغان ښځو له لوري جوړیږي چې په دې کې قزاق، چوبرنګ، سلطانی او شال په نومونو دي. قالین خو انواع زیاد داره. ما هم تقریبا 4 نوع قالین فعلا اینجا تولید میکنیم، از جمله قالین قزاق است، چوبرنگ، سلطانی و شال. اینمی قالین هست که ما تولیدش میکنیم. در پالوش کمی کارهای گلنبافی هم است که در سنترها و بعضی خانات همی گلم هم میبافد. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیر 2023 کال کې 1.2 میلیونه متر مربع قالینې تولید کړي چې 95% بهر ته صادرې کړي دي.